بل قدم دې دپاره دا دی چې ته کله واده کې یو دینداره زنانه ولټوې. نه یاره بس د نن سبا لکانو خو ګټه خبره ده چې شنې سترګې او زیړ ویښته یو باغ ښایسته جنې. یوازې خبره د ښایست نه ده، ښایست نه اخوا خبرې دي. خبره دا دی چې د ښځې سړیتوب څنګه دی، د دې تربیت دا و بچو له څنګه تربیت ورکوي. ما تاسو ته یو څو امامان ذکر کړي وو، که چېرته الله ماله ژوند راکړو نو انشاءالله زه به یو ورځ په دې باندې مستقل بیان کوم هغه علما په تاریخ کې مشهور علما چې کوم تېر شوي دي چې د کومو تربیت میاندو کړی دی او پلاران د هغوی په وړوکوالي کې مړه شوي دي. هغو کې یو امام احمد بن حنبل رحمه الله، په هغو کې امام بخاري رحمه الله، او بیا پسې داسې ځه لوی سټې د علم دوی له تربیت دا مور کړی ده. مور معمولي خبره خو نه ده، مور خو د بچي اولنۍ مدرسه ده. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي زه به مور د بغداد په هغه جمع کې د عراق سخت جمع په هغې کې به زه سهار مانځه نه مخکې راپاڅولم، اوبه به یې راته ګرمې کړي، هغې به ما اودس وکړو، بیا به یې جومات ته بوتلمه، د لاس نه به یې نیولم چې کله وړوکی وم چې جومات ته به یې بوتلمه نو بیا به ما ته ولاړه وه، نو چې مونځ به ما ختم کړو نو زه به بیا ځان سره راوستم، بیا به یې د هغې نه بعد د علماو مجالسو ته بوتلمه، د پلاني مجلس ته او د پلاني مجلس ته، بیا په واپسۍ کې به راپسې بیا راغلی بیا به یې راوستم. داسې میاندې داسې بچي زیږوي چې هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله په شان دي. او ته داسې ښځه ورله راولې چې د هغې نه سړیتوب شته، نه خوی شته، نه دینداري شته، نه اخلاق شته، او بچي ته څه ښایي؟ نو یو غټه لار د دې دپاره که ته دا غواړې چې بچو ته مې هدایت وشي او بچي زما دینداري، هغوی له به دینداره مور لټوي. بله هغوی ته دعاګانې هر وخت کول، هر وخت دعاګانې چې الله زما دې بچو ته هدایت وکړي. د مور پلار دعاګانې خو نه رد کړي، او د هغې په ځای زموږ پښتانه څه کوي؟ خیرې کنځلې او وهل، او ماشوم چې په آرام څنګه پوه کېدی شي دومره هغه په والو ټکولو نه پوهېږي. زموږ دا طریقه پته نه شي چې زموږ ذهن ته پرېوتې دی چې بس ماشوم څومره غربی دومره پکې مزه ده. مخکې ورځو کې 2-3 ورځې کېږي ما چې ته د یو قاري ویډیو کته پته نه کوم ځای کې دی، هغه یو ماشوم وایي، ما د ښکاري افغانستان ویډیو ده، یو ماشوم وایي یاره چې څوک به داسې هغه ښه روم ونه وایي، او بیا ورسره هغه دویم بل قاري ناست هغه هم راپاڅي او سره هم شریکي، دواړه به شریک یو ماشوم وي. تاسو ده ته تربیت ورکوئ که تاسو د یعنې نقصان وله ورکوئ؟ دغه شان د اکثرو پلارانو او د میندو حال دی چې ماشوم دومره ووایي چې هغه باندې بیا وهل اثر نه کوي. کله ناکله به بچی وایي، زه دا نه یم چې بچی وهل نشي، کله ناکله چې ستا داسې روح وي که نه چې وهلو ته ضرورت پکې را نه شي. ته غږ وکړې زویه داسې کوه، هغه یې کوي، مه کوه، هغه یې نه کوي. ته به په هره خبره دی وایي چې کوئ، او په هره خبره به یې وایي چې مې کوه، دا څه جوړ شي؟